السلام علیکم دوستان، امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. حسین خیالي ما او زما پښتنو وروڼو په دې سکرین چې تاسو ته مخامخ دا کوم تصویر ښکاري، دا تصویر د هغې پښتنې پیغلې دی، د چا خاوند چې یو هفته مخکې د باجوړ په دماکه کې شهید شوی و، چې د هغه د واده 12 ورځې شوې او د باجوړ په دماکه کې شهید شو. د ډېر وخت نه په سوشل میډیا باندې دا تصویر چلیږي چې دا تصویر د هغې پښتنې پیغلې دی، د چا خاوند چې باجوړ په دماکه کې شهید شوی و. که دا تصویر د هر چا دی، خو د یوې پښتنې پیغلې دی او په زړه باندې سوری شوې ده. یوه پښتنه پیغله ده او درد ورته رسېدلی دی، خاوند یې وفات شوی دی. او ډېر خلک وایي چې نه، دا تصویر د هغې پښتنې پیغلې دی، د چا خاوند چې د باجوړ په دماکه کې شهید شوی و. د باجوړ په دماکه کې تقریبا چې 15 اتیا کسان شهیدان شوي او 200 کسان په هغې کې ژوبل شوي وو، چې په هغې کې یو ځوان شهید شوی و چې د هغه د واده صرف 12 ورځې شوې وې، چې د هغه د واده صرف 12 ورځې شوې وې او د باجوړ په دماکه کې شهید شو. او 12 ورځې پس د هغه ناوې کونډه شوله. د چا خاوند چې د باجوړ په دماکه کې شهید شوی و او د واده صرف 12 ورځې شوې وې، د هغوی په کور کې هغه شان ماتم دی. د هغوی په کور کې هغه شان ماتم دی څنګه چې د هغوی په کور کې مخکې هغه ماتم ساه شوی و. زما غیرتمندو پښتنو وروڼو، دا ډېر ګران کار دی چې د یوې ناوې د واده نه ښځې وچې شوې نه وي او هغه کونډه شي. الله تعالی داسې غم په هیچا باندې نه راولي کوم غم چې د باجوړ په دغه کور والا باندې راغلی دی، چې ناوې ورته د واده په 12مه ورځ باندې کونډه شوله. نو ګیر چاپېره چې موږ نظر واچو، نو داسې حادثې او په بل ځای کې نه وي راغلي، کومې حادثې چې په پښتونخوا کې راځي، د پښتنو په علاقه کې راځي. ناوې په ناوېتوب کې کونډه شي، بچي یتیمانان شي. په دغه کور باندې دا کوم غم راغلی، الله دې ولې د زړه صبر ورکړي، ځکه چې دا ډېر ګران کار دی چې یوه ناوې په ناوېتوب کې کونډه شي او د هغه د واده صرف 12 ورځې شوې وي. نو موږ چې ګیر چاپېره نظر واچو، نو صرف د پښتنو په علاقه کې داسې حادثې راغلي چې ناوې په ناوېتوب کې کونډې شوي دي. الله تعالی د پښتنو په علاقه باندې نور امن راولي، چې نور پښتانه بې ګناه نه قتلېږي، چې دا خودکش د ماکې ختمې شي. الله تعالی دې هغه خلک تباه او برباد کړي چې څوک دا خودکش د ماکې کوي، ځکه چې دغې باجوړ والے په کور باندې به څه تېرېږي، ځکه چې دا یو لوی غم دی، یوه ناوې په ناوېتوب کې کونډه شي او د هغې د واده نه کړي لا وچې شوي نه وي. الله تعالی دې په پښتنو باندې خپل رحم وکړي او الله دې په دې پښتونخوا کې د پښتنو څومره علاقې دي، الله تعالی دې هلته امن راولي. او د دې شاته چې څوک هم دي، الله تعالی تباه او برباد کړي چې څوک پردي کورونه ورانوي او دغه خودکش د ماکې کوي.